چې څه ملګري سوال کړی چې یاره په مانځه کې مونځ کې مخکې وروستو سورتونه ویل دا څنګه حکم لري؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على کم تپوس چې دې ملګري کړی دی دا په اصطلاح د علماو کې د تنکیس وایي. تنکیس ویل کېږي دې ته چې یو سړی که مانځه کې دننه یا د مانځه نه باري خو الټا ترتیب باندې صورتونه وایي. قرآن کې چې کوم ترتیب دی په هغه ترتیب یې ونه وایي. مثلا اول رکعت کې قل اعوذ برب الفلق وایي، په دویم رکعت کې سورۃ زلزال وایي. نو دې تنکیس په باره کې افضل دا ده چې سړی قرآن په حق ترتیب باندې وایي چې په کوم ترتیب باندې په قرآن کې دی. د وجه ابن قدامه رحم الله المغنی کې وایي چې مستحبه طریقه دا ده چې په دویم رکعت کې سړی هغه سورت وایي چې کوم د مخکینی سورت یې لوستلی دی په هغې پسې دویم سورت وایي، کوم چې په ترتیب د قرآن کې دی. وځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې نقل راغلی. دغسې امام نووي رحمه الله په التبیان کې په هغې کې دا ویلي وایي کله چې یو صورت سړی ووایي نو په کار دا دی چې دویم صورت پسې ووایي. ځکه قرآن کې به دې ترتیب باندې لیکل شوی. بیا د علماو اختلاف دی په دې کې چې دا ترتیب د صورتونو توقیفي دی که دا اجتهادي دی. کوم علما چې وایي چې دا اجتهادي دی نو هغې وایي که چا مخکې وروستو ولوستلو په دې مخکې لوستلو کې یا وروستو لوستلو کې هېڅ اختلاف په دې کې نشته، هېڅ کراهت پکې نه راځي. د دې وجه نه قاضي عیاض رحمه الله نه امام نووي قول نقل کړی په شرح د صحیح مسلم کې چې لا خلاف بجواز صلاة المصلي ان قرأ في الركعة الثانية بسورة قبل التي قرأ في الأولى. په دې کې اختلاف نشته دی که یو تنه وروستني رکعت کې هغه صورت ولولي چې د مخکینی رکعت کې کوم صورت لوستلی د هغې نه مخکې. او دلیل د جواز لپاره حدیث دی د حذیفه رضی الله عنه، ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو شپه مونځ کوو. امام مسلم دا روایت نقل کړی. وایي سورې بقرې شروع کړه، وایي ما ویل چې اوس به په سلم رکعت باندې رکوع ته کته لاړ شي. نبی صلی الله علیه وسلم لاړو، سورې بقرې خلاصه کړه. وایي ثم افتتح النساء، سورة نساء شروع کړه. تر دې چې سورة نساء ټوله ولوستله د هغې نه وروستو بیا آل عمران ولوستلو او په دمه دمه یې لوستله. اوس ګوره دې آیات کې دې حدیث کې راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول بقره وویله، بیا یې سورة نساء وویله، بیا سورة آل عمران وویلو. که دا ترتیب لازم وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ترتیب پرې قوستلی نه. معلوم شو چې دا جواز دی. دیو امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری کې وایي چې احنف ابن قیس سورة کاف ولوستلو په اول رکعت کې او په دویم رکعت کې سورة یوسف یا سورة یونس ولوستلو او بیا وویله چې ما عمر رضی الله عنه سره مونځ کړی و د سهار مونځ هغه هم دقسې کړي په اول رکعت کې سورة یوسف ولوستلو، په دویم رکعت کې یونس ولوستلو، په اول کې کاف ولوستلو، په دویم کې سورة یوسف ولوستلو. ګوره ترتیب نه خلاف کړی. دیو امام بخاری التا ټول ترتیبونه جایز کړي. په دې کې یو سړی یو صورت دلته وایي، بیا په منځ کې یو صورت پرېږدي، بیا پسې بل صورت وایي، دا جایز دی، اسمانات پکې شته دی نه. یو تنکیس صورت هغه دا دی چې مثلا موږ د صورت د اخر نه شروع کو اوله پورې راشو. رب الناس دی د اخر نه شروع کو من الجنة والناس او داسې پسې راځو او بیا د صورت په اخر باندې ختم کو. دا قسم تنکیس به جایز نه دی ځکه ترتیب د آیاتونو
کې د ټول علماء په نسبت باندې دا توقیفي دی د نبی صلی الله علیه وسلم نقل دی حکم علماء نه چې قول کراهت نقل دی چې را صورت به مخکې رستو کې نه نو قاضي عیاض وایي چې دا قول لاغي محمول دی په دغه صورت باندې چې د صورت کې آیاتونه مخ د اخر نه شروع کې په اخر اول باندې به اختتام وکي وي هغه صورت باندې حمل دی لکه قاضي عیاض دا قول امام نووي شرح د مسلم کې نقل کړي دغه شان امام قرطبي خپل تفسیر کې نقل کړي چې عبد الله ابن مسعود نه یا عبد الله ابن عمر نه جي نقل لي هغه وي قران به الټن لولې دا مکروه ده وي دا غي د قول مطلب دا ده چې سړی صورت اخر آیاتونه شروع کې او د قصې په الټا رواني تر دې چې په اول باندې ست ختم کی وي دا ځکه جایز نه دی چې دې کې هغه د صورت ترتیب ګډوډول دی او د ترتیب د آیاتونو د توقیفي دی د نبی صلی الله علیه وسلم نقل له لہذا راجع قولم د قشو چې ترتیب باندې لستل پکار دی او که چا به ترتیبي وکړه مخکې رستي ولستلو هیڅ خلل او نقصان په مانځ کې ناراضي او موږ پکې صحیح دی والله اعلم سوال دا دی چې دا زنانه په مخ باندې یا بریت یا ګیره یا په پندو باندې لاسونو باندې ویختي هغه لري کول څه حکم دی کله چې زنانه باندې اختراع ختیو په دې ګیره باندې یا بریتو کې یا په دې لاسونو باندې اختزیتو یا په پندو باندې زیتو نو آیا د دې لري کول جایز دي کنه دي جایز ها نو زین کې را کې نول په کار دی علما وي اختدر قسمه دی یو قسم داسې اختدي چې شریعت صراحتا حکم کړی دا غي په حرمت باندې جواب نه اخلي لکه مثلا سړی ته دا حکم دی چې ګیره باندې پرې کوي زنانه ته دا حکم دی چې د ورځونه به اختنالي سړی ته دا حکم دی د دې اغستل دا جایز نه دی په یو صورت باندې هم دویم قسم هغه دی چې شریعت موږ ته حکم کړی دا غي په لري کولو لکه بیت واړ کول شو د سړي د پاره عانه خریل شو د سړي د پاره تخرج نه خریل عانه نه خریل بیت واړ کول نو دا حکم لازم ده عانه نه به اختل لري کوي که سړی وي که خزي تخرجان نه به لري کوي او چې بریتی نو سړی به بریتی وړي کوي چې په حکم کړه دریم قسمه هغه داسې اختدي چې شریعت دا غینا چپ پاتې شوی نه موږ ته دا حکم کړی چې لري کوي او نه دا حکم کړی دی چې پرې دی هغه ته ویل کی شریعت سکوت کړی پای کې دا قسم اختدي مثلا د زنانا وګیره کې لګا غراله اختراله یا په پندای باندې اختراله یا په لاس باندې اختراله نو په دې کې بیا راجع قول علماء هغه ده کچرتا د دونه درجه کې چې د خزي هغه شکل لاغي سره بدليږي او سبب د نفرت د خاوند ته جوړيږي نو بیا داخل ریکول پکار دي څنګه غټ راغلی دا مخ باندې اختغار غټ راغلی یا په دې پوندو باندې یا په د لاسونو باندې اخل ریکول پکار دي دا ضرر ده او هر هغه شی چې باب د ضرر نه د هغه ازاله شریعت موږ ته جایز کړی ده د یو تن غاخ راقته ده زیتی او انسان ته د ضرر ده د دې استل شرعن جایز دي غاخ نری کول سره د شریعت ته منع کړي خو لیکن کله علاج په نیت باندې دا غي نری کول جایز شو ها که چرته ډیر نو چې دا غي د وجنه د دې زنانه حلیه غیب ګاډ کړي ده نو بیا د دې په ازاله کې یو قول د علماو دا ده چې
چې دا باندې لري کوم د قصې به پریدي که په دې لاس باندې اخته که په پونډۍ باندې اخته که په نور ځینو باندې دا لکه ابن جرير الطبري نه دا قول نقل لای وځکه دا تغییر خلق الله کی راځي او تغییر خلق الله نه شریعت منع کړی دا قران کې الله تعالی د شیطان باره کې وایي چې زبو ته حکم کومه د الله په خلق کې بدیو تغییر او تبدیلی وراولي دویم قول د عام علماء دی هغه د دې لري کول هم جایز دی تر دې چې مالکیان وایي چې دې زنانه لپاره دا لري کول واجب دی غیره راو خطله برت راو خطله یا په بدن باندې اختراو خطه ودا بل لري کوي شوافی او ته مستحب ویل دي او امام احمد هغه مو دا لري کول جایز دي خو په حلق سره به لري کوي خو په وباسي به نه تبنه کوي ها ابن حجر په کې وقت لګولې ده چې دا بل لري کوي خو په اذن د خاون باندې خاون به اجازه ورکړي هغه تبا دې پته الله بدا کوي دا علماء دې لري کول زکه جایز دي چې اول خو شریعت دې موږ ته حکم نه کړی نه د لري کول نه د پرې قستلو او قاعده شریعه دا چې کوم شي نه شریعت چپ پاتې شوی نو هغه عفو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الحلال ما احل الله فی کتابه حلال هغه چې الله په خپل کتاب کې حلال کړي او حرام هغه چې الله حرام کړي په خپل کتاب کې او کوم نه چې چپ پاتې شوی دی وما سکت عنه فهو مما عفا عنه چې کوم نه شریعت چپ پاتې شوی دی دا به د قبیله د عفو نه دا روایت امام ترمذی نقل کړی دی او البانی سے وتا حسن ویل دی صحیح ترمذی کې د دې د وجنه دا معفو دی نه لري کول لازم دی نه ترک لازم دی بس دا خپل ضرورت ته وګوري بل دی وی کدا زنانه د قصې اختبري دي نو دا یو قسم مسله ده او مسلې شریعت منع کړي بل په دې کې مشابهت د خزو د سړو سوي راځي او دا دواړه قسمه یو ټیک نه ده مسله لري کول او مشابهت نزان ساتل شرعاً مطلوب دي او دا تغییر خلق الله نه ده چې دا کې تغییر خلق الله کې داخل شو پای کې نه راځي او دلیل لدی د پاردام نسی ابن جرير الطبري روایت نقل کړی دی د ابي اسحاق نه عن امراته هغه د خپل خزنه روایت کوي زه په عاشر زانه ورلم او كانت شابه وازما دا خزه زوانه يعجب الجمال نا دخلت على عائشه وزه په عائشه ورلم او دولي وا جمال سیمینه وا نو خزي تو ویله د عائشه رضی ته وزه دا خو غنم چې زه د خپل تندې خاون ته پاک صفاک ما نو نبی صلی الله علیه وسلم تو ویله دا عائشه رضی تو ویله چې امیت عنك الاذى ما استطعته وی ازازان لری کې ترڅو پورې استا سونه وسی ځان نه لری کا چې سونه استا وسته نو د دینه معلوم شو چې ګوره امیت عنك الاذى ما استطعت دا شو ها کوم چې شریعت منع کړی دا هغه د نمس نه منع کړی نمس دا د دروزونه اخته وباسي لکه حدیث کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم لعنت کړي په خال لګون کې زنانه او هغه زنانه چې روزونه اخته وباسي هغه زنانه چې نوکا د خاقونه نری کې د وجه ډول نه المغیرات خلق الله چې الله خلق تغییر راولي نو دی وی دا نمس کې به اختلاف ده دا علما وی سیدا ده چې نمس صرف دی روز اختو ته استلو ته وي ته نور بدن نه کې اختويسته په دې کې با څه نقصان او خلل بنای د دې وجنه عام جمهور علما په دې فتوا ورکړي دا نو که زنانه د اخت لری کړه په مرتبه د جواز کې ان شاء الله څوک کې معانات نه وي صلی الله نبی محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ګيري حدا د روزو په منځ کې تام دغه حکم راغی که چرته زنانه کې دغه راوستلو تغییر په کې راوسته هغه به لري کول دي دا روزه شوي او که تغییر په کې نه راوستو په دې حکم کې دقم داخل شو دا روزه ده
دې ته حاجب وي دا من چې کوم دی نو خو همدغه شو که چېرته تغییر تبدیل د دې زنانه راوستو شکل ولا بدلو نو بیا خو ازاله ولا لرې کول دي هذه صرف لري کی تا به کې نه داخل صلی الله علیه وسلم نو ګیره حد ان شاء الله تفسیری مسله ده دا به سبا ان شاء الله تعالی تفسیری بیان کو ځکه چې یاره د دې اغستله د اختلافي مسله د علماء منځ کې چې یاره قبضه نه زیات اغستل جایز دي که نه جایز او بیان کو ان شاء الله تعالی صلی الله علیه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین